مسلمان څه خبر د دنیا ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبا راځي مله د ژوند لار زمن د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه روانې قافلې تر هغه ورانې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه جواري کول او قمار وهل دي الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة مائده کې 9 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ای مؤمنانو شراب جواری او قمار درشلی بوتان او د فال نیولو غشي دا ټول ناولي او شیطانی کارونه دي له هغو نه ډډه وکړئ هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي ګورې الله رب العزت قمار او جواری ته په خپل کلام کې ناولي او شیطانی کارونه ویلی دي لکن بیا هم موږ په خپل اسلامي ټولنه کې وینو هغه کسان چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې معتقد دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مني اما د الله او د الله د رسول خبره نه مني په همدغو ناولو او شیطانی کارونو باندې اخته دي څوک قمار کوي او څوک شراب د جهالت په وخت کې به خلکو ډیره جواری کوله ډیر قمار به وهه په هغو کې د جواری عمده او مشهوره بڼه څه په دې ډول وه چې په یو اوښ کې به 10 کسان برابر شریکېدل بیا به یې غشی ویشته دا د قرعهکشي یوه بڼه ده هغه 7 کسانو به بېلابېلې برخې اخیستې او پاتې 3 کسانو ته به هیڅ په لاس نه ورتلل دا قمار دی دا جواری ده داسې کار د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب ګرځي په اوسني وخت کې هم د جواری او د قمار بېلابېلې لارې شته زه یو څو تاسو ته د بیلګې په توګه وړاندې کوم په دې کې تر ټولو مشهوره او رایجه بڼه دا ده چې د مال پر ځای نمبر اخیستل کیږي چې په هغې بیا لاټري راوځي په لومړي نمبر کې چې څوک راشي هغه ته بیا انعام ورکول کیږي دوهم نمبر لرونکي ته هم انعام ورکول کیږي په همدې ترتیب په پرله پسې توګه بېلابېل انعامات ورکول کیږي د اسلامي شریعت له مخې دا کار حرام دی ناروا دی که څه هم دوی ورته بېلابېل نومونه او بڼې ورکوي خو په اصل کې دغه کار حرام او ناروا دی قمار ده او جواری ده دویمه بڼه سړی یو شی واخلي خو په هغې کې ورته یو مجهول شی راوځي
یعنی انعام ګټونکي ته قلم او داسې نور شیان یا دې ته ورته پیرودونکي ته یو نمبر ورکول کیږي چې په هغې باندې لاټري راوځي او بیا د همدغې لاټري له امله بیلابیل انعامات ترلاسه کوي. لکه موږ او تاسې لیدلی دي د سګرټ پلورونکو انعامي سکیمونه، د پیپسي پلورونکو انعامي سکیمونه او داسې نور، دا ټول په جواري او په قمار کې داخل دي. دا حرام کار دی او د دې په حراموالي کې هیڅ شک نشته. په اوسني وخت کې د جواري او د قمار یوه بله بدترینه بڼه د ژوند، د موټرو، د کارخانو او د سوداګري د سامان بیمه کول دي. تر دې چې ځینې بې غیرته او بې ضمیره سندرغاړو خپل آوازونه هم بیمه کړي. هر څه چې وي خو د بیمې هره بڼه حرامه، جواري او قمار. له دې پرته درنو اوریدونکو، په اوسني وخت کې د جواري او د قمار لپاره په پراخه پیمانه هډې جوړې شوي دي. د جواري او د قمار لپاره ښه زمینه برابره شوې. ځینې خلک د سنوکر په کلپونو کې په ښکاره توګه جواري کوي. ځینې بیا د کرکټ او فوټبال په میچونو باندې شرطونه لګوي. او ځینې خلک قطې او پرې کوي او ځینې نور بیا د سیندونو په غاړه ناست وي او په لډو باندې جواري او قمار کوي. د کمپنیو او شرکتونو انعامي سکیمونه په کرانه دوکانونو کې د کوچیانو لاټري شرط لګول، په لډو باندې روپۍ کیښودل، په قطو او په پرو باندې روپۍ کیښودل، سنوکر او بلیارد ګیمونو باندې شرطونه لګول، د کرکټ، فوټبال او نورو لوبو په سر شرط لګول، دا ټول حرام، ناجائز او د قمار بیلابیلې بڼې دي. نو درنو اوریدونکو، الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. الله فرمایي چې دا ناولي او شیطانی کارونه دي، له هغو نه ډډه وکړئ. هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. او که چا د دې ناولي او شیطانی کارونو نه ډډه ونه کړه، توبه یې ترې ونه ویستله، هغه به په دنیا کې هم ذلیله وي او د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې ولاړ وي. الله رب العزت به ترې زره زره پوښتنه کوي. ځوانانو ته زما پیغام دا دی: د دې پر ځای چې تاسو په سنوکر او په بلیارد ګیمونو باندې پیسې لګوئ، یا په لډو یا په پرو یا په قطو باندې پیسې او شرطونه لګوئ، راځئ د الله کلام پرانیزئ، د محمد رسول الله احادیث پرانیزئ چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته د یو ځوان په صفت څه پیغام لري. ستاسې موقف په اسلامي نړۍ کې او په اسلامي ټولنه کې څه دی؟ الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه غلا کول دي. هغه ګناه چې انسان بربادوي، د هغې له جملې څخه یوه ګناه غلا کول دي. الله رب العزت په سورة مائده کې 38 آیت کې فرمایي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزیز حکیم. الله رب العزت فرمایي: او غل نروي او که ښځه د دواړو لاسونه پرې کړئ، د هغو د خپلې کړنې بدله ده او د الله رب العزت له لورې د عبرت وړ سزا ده. د الله رب العزت قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. الله رب العزت دا فرمایي چې والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. اما ځینې مفسدین چې نن ورځ ځانونه د بشر د حقوقو مدافعین ګڼي، چې په اصل کې دوی د کفر مرئی او غلامان دي، د همداسې غلو او د همداسې مفسدو او زناکارو نه دفاع کوي چې نه دا بشر دی، ولې دا په دروغ ووهل شي، ولې دا سنګسار شي، ولې د ده لاس پرې کړی شي. الله وایي چې فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. دا سمه ده چې غلا یو ناروا عمل دی او انسان هلاکوي، خو د دې ګناه تر ټولو خطرناکه بڼه د حجاجو کرامو او د عمارو عظامو د مال پټول او غلا کول دي. غلا په هر ځای کې بده ده،
غل په هر ځای کې بدبخته دی، اما هغه غلا ډیره سخته ده چې یو څوک د حاجي مال یا یو څوک د معتمر مال پټوي. ځکه دا غلا د ځمکې په غوره برخه بیت الله شریف کې کیږي. نو کله چې یو انسان په بیت الله شریف کې د الله رب العزت د اوامرو او حدودو خیال ونه ساتي، دا ډیره بده خبره ده، خطرناکه او هلاکوونکې ګناه او د غلا تر ټولو بده بڼه ده. د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: لقد جیء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فتن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: زما مخې ته اور راوړل شو. کله چې تاسو زه په دې حال کې مخ په شا تک کې له دې ویرې ولیدم چې د دې لمبې به ما ته راورسیږي، تر دې چې ما هلته د کونډه لرونکې برچې خاوند ولیده چې خپلې کلمې په اور کې ځان پسې راښکلې. هغه به د خپلې کونډه لرونکې برچې یا چاړه په وسیله د حاجیانو اسباب پټول، د هغو به پرې نظر ولګید، نو ده به ویل چې اوه دا خو په غلطي سره زما برچې پورې نښتی، او که حاجیان به پرې پوه نه شول نو بیا به یې له ځان سره د حاجیانو مال وړه. دې پیښې سره به زموږ اکثر حاجیان او معتمر رونه مخ شوي وي چې غلو به یې هلته مال پټ کړی وي. غلا په هر ځای کې بده ده، خو په حرمینو شریفینو کې ډیره خطرناکه او ډیره هلاکوونکې ده. د غلا یو بدترین ډول دا دی چې یو کس قومي غلا وکړي، یعنی بیت المال غلا کړي. ځینې خلک د دا ډول غلا مرتکب کیږي او د ځان خلاصون لپاره وایي لکه څنګه چې نور خلک غلا کوي همداسې موږ غلا کوو. یعنی زموږ غلا له عامې غلا څخه ډیره او سخته نه ده، خو دوی ته دا پته نشته چې دوی کومه غلا کوي دا د ټول ملت مال دی. ځکه قومي مالونو کې د ټول ملت حق وي، نو معلومه شوه چې دغه له الله رب العزت څخه نه ویرېدونکي غله چې کوم دلیل وړاندې کوي په اصل کې هیڅ دلیل نه دی. فلانی ځمکه غصب کړې زیم غصب کوم، فلانی حکومتي ځمکه اخیستې زیم غصب کوم او زیم اخلم. الله ته به څه ځواب وایي؟ او ځینې خلک بیا دا کافرانو مال په دې خاطر پټوي چې دا د کافرانو مال دی، او دلیل یې دا وي چې د کافر مال موږ ته روا دی، په دې باندې ضربه رسوو. دا هم سم کار نه دی، ځکه د هغو کافرانو مال چې خوړلې مسلمانانو لپاره روا دي هغه عبارت له هغو کفارو څخه دي کوم چې له مسلمانانو سره په جنګ کې اخته وي او مالونه یې له فتحې وروسته د مسلمانانو لاسونو ته ورشي. نو ښکاره شوه چې په دې دلیل کې ټول کفار او د ټولو کفارو مالونه نه دي داخل. تی کانټینر او موټر ورته بارئ د دې لپاره چې هلته کافر دا ستا په معاونت باندې مسلمان وځپي، د مسلمان په کور کې وینې تویې کړي او بیا د خپلو شخصي ګټو لپاره د دې کانټینر نه غلا کوي، دا وایي چې دا د کافر مال دی. نه بې غیرته، د دې کافر مال د هغه مجاهد لپاره روا دی چې د داسې مفسدینو او یرغلګرو په وړاندې مبارزه کوي، څه چې په غنیمت کې ورته رسیږي امیر تقسیموي، دا د هغو لپاره دی، ستا غله دپاره نه دی. که تو دونه نر او د کفارو سره دشمنی لري نو د کفارو مال په خپل موټر کې مه باروه، د هغو مزدورانو ته یا هغو ته یې مه وړه، دا به ستا جهاد. همدارنګه درنو اوریدونکو د نورو له جیبونو څخه په پټه مال وهل هم یو ډول غلا ده. ځینې خلک چا کره میلمه لاړ شي او هلته بیا یو څه په جیب کې اچوي، دا هم د غلا له ډولونو څخه یو ډول دی. برعکس ځینې خلک د میلمنو له مالونو څخه مال پټوي، ځینې خلک د تجارت له مال څخه مال وهنه کوي، ځینې ښځې په جامو کې یو څه پټوي او له ځان سره وړي. ځینې داسې خلک هم شته چې وړه غلا یا د معمولي شي پټول ورته غلا نه ښکاري. په داسې حال کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی: لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده. الله رب العزت دې په غله باندې لعنت وکړي. څوک چې یوه هګۍ هم پټوي، رسول الله دا خبره تهدیدا کوي، د هغه لاس پرې کیږي، او څوک چې رسۍ پټوي د هغه لاس هم پرې کیږي.
الله رب العزت دې موږ د دې ناوړه ګناه نه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې موږ ته دا وس نه راکوي چې د چا مال د غلا په طریقه یا د غصب او یا د ناروا په طریقه باندې خپلو جیبونو او خپلو خېټو ته واچوو. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به هم واورو، خو د یوې دمې نه مسلمان څه خبر د دنیا ژوند دی مختصر د دنیا ژوند چاته نن چاته سبا راځي ملکی د قضا راځي دی روان قافلې تر هغه ورانی درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه رشوت اخیستل دي. د حق باطلولو لپاره او یا هم د باطل نافذولو لپاره چې قاضي یا حاکم ته روپۍ ورکول کیږي دا ډیر لوی جرم دی، ځکه داسې پریکړې ظلم ته لاره هواروي او په حقدار باندې د ظلم کولو ستره ذریعه جوړیږي. الله رب العزت په سورة بقره کې 188 آیت کې فرمایي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. الله رب العزت فرمایي او تاسې مه په خپلو منځونو کې یو د بل مال په ناروا توګه خورئ او مه هغو حاکمانو ته په دې غرض وړاندې کړئ چې تاسې ته په قصدي توګه او ظلم سره د نورو خلکو د یو څه شتمنۍ د خوړلو فرصت په لاس درشي په داسې حال کې چې تاسو پوهیږئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی لعن الله الراشیه والمرتشیه فی الحکم. الله رب العزت په فیصله کولو کې په رشوت ورکوونکي او په رشوت اخیستونکي دواړو باندې لعنت ویلی دی. خو که یو کس دې ته مجبوره شي چې پرته له رشوت ورکولو یې حق نه ترلاسه کیږي یعنې خپل حق او حق یې خوړل کیږي نو په دې صورت کې که بیا پیسې ورکوي په لعنت کې داخل نه دی. نن سبا رشوت ډیر او عام شوی دی تر دې چې د دنده لرونکو کسانو هغه روپۍ چې د رشوت له لارې لاسته راوړي د خپل ټاکلي معاش څخه ډیرې وي. تاسو د قاضي معاش ته وګورئ چې څو روپۍ دی او د میاشتې څو روپۍ پیدا کوي. د یو څارنوال معاش ته وګورئ چې د هغه تنخوا څو روپۍ ده او د میاشتې څو روپۍ ورکوي. زه والله دې ته حیران یم چې د نن زمانې قاضیان او څارنوالان به د الله رب العزت په حضور کې څه ځواب وایي. د هر چا زړه د هر مسلمان زړه د دې مفسدو قضاتو او د څارنوالانو د لاسه شین دی. زه خو وایم هغه قاضي او هغه څارنوال چې غلطه فیصله کوي په رشوت باندې کې د یو مسلمان نه پیسې اخلي ټول ما سره آمین ووایي چې الله دې په خپل قهر و غضب کې ګرفتاره کړي، الله دې نیست و نابود کړي. او دا دعا هم وکړئ په اخلاص سره وکړئ چې الله رب العزت دې زموږ د مسلمانانو او دوستانو په یو کور کې هم قاضي او څارنوال نه پیدا کوي. ځکه زه د حاله خبر یم او تاسې به هم خبر یاست. رشوت دومره عام شوی تر دې چې په ځینو کمپنیو او شرکتونو کې ورته کتابچې اچول شوي او ډیر داسې معاملات شته چې پرته له رشوت ورکولو نه شروع کیږي او نه هم پای ته رسیږي چې دغه کار فقراو او مساکینو ته ډیر زیان رسوي. د هغوی ډیرې معاملې د رشوت له امله زیانمنې کیږي او خپل حق ته نه رسي. رشوت هغه بد او ناوړه فعل دی چې ښکلی او سنګین عمل بربادوي. خو بدبختانه چې نن سبا لوړه او ښه دنده یوازې هغو خلکو ته ورکول کیږي چې رشوت ورکوي او هغه کسان چې رشوت نه ورکوي هغو ته خو یا له سره دنده نه ورکول کیږي او که دنده ورکول کیږي نو ډیره سپکه او کته دنده. لیاقت او ظرفیت په دې ټولنه کې معتبر نه دی بلکې چا چې پیسې ورکړي او چا چې واسطه درلودله.
همدارنګه هغه کسان چې رشوت نه ورکوي یا بیخي له پامه غورځول کیږي او یا هم تر ټولو وروستی کیږي چې دا هم د حق خلاف کار دی. د رشوت له امله هغه مالونه چې د مزدورانو او مستحقینو وي د نورو خلکو جیبونو ته ځي، یعنې د هغو خلکو جیبونو ته ځي څوک چې رشوت ورکوي، او همدغه کار وي چې د رشوت ورکولو له امله د نورو خلکو په مالونو باندې خیټه اچوي. لکه نن سبا چې موږ او تاسې ګورو ډېر داسې خلک شته چې د رشوت ورکولو په وسیله داسې کار کوي یا داسې مال ترلاسه کوي چې دا یې وړ نه وي. همدغه لامل دی چې د داسې خلکو په اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره سخت الفاظ کارولي. د ابن ماجه حدیث دی، رسول الله فرمایي لعنت الله علی الراشی والمرتشی، په رشوت ورکوونکي او په رشوت اخیستونکي باندې د الله رب العزت لعنت دی. نو هغه څوک چې د رشوت پیسې اخلي او دا حرام خپل کور ته وړي، خپلې ښځې ته بچیانو ته پې ډوډۍ وړي یا هغو ته جامې اخلي، په داسې خلکو باندې محمد رسول الله فرمایي چې د جنت حرام او جهنم پرې واجب دی. او هغه غوښه، هغه بدن چې په حرامو باندې تغذیه شي او په حرامو باندې غټ شي، په هغه باندې جهنم واجب دی، جنت پرې حرام دی. همدارنګه درنو اوریدونکو، د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په ناجایزه توګه د چا په ځمکه قبضه کول دي. کله چې د یو چا په زړه کې د الله رب العزت ویره نه وي، نو هغه له خپل زور او طاقت څخه بې ځایه کار اخلي، خپل زور او طاقت ورته وبال جوړ شي، لکه د خلکو په مالونو، د خلکو په ځمکو، د خلکو په کورونو، د خلکو په سرایونو باندې په زوره قبضه کوي، په داسې حال کې چې دا ډیره لویه او خطرناکه ګناه ده. د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامة الى 7 ارضین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هر چا چې د چا له ځمکې څخه په ناحقه توګه هر څه واخیستل، هغه به د قیامت په ورځ تر 7 ځمکې دننه کړی شي. همدارنګه د طبراني حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفه الله عز وجل ان يحفره حتى يبلغ آخر 7 ارضین ثم يطوقه الى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. هر کس چې یوه ولیشت ځمکه په ظلم سره له چا نه وشکوله، د قیامت په ورځ به الله رب العزت هغه مجبور کړي چې ځمکه تر 7 برخې پورې وکیني. بیا به الله رب العزت همدغه ځمکه د توق په څیر ده ته په غاړه کې واچوي، ځمکه به په غاړه کې ګرځوي تر دې چې د خلکو ترمنځ پریکړه وشي. د ځمکې نښې بدلول، حدود بدلول او د ګاونډي پټي خواته خپله پوله پراخه کول، لکه زموږ او ستاسې په اطرافي سیمو کې ډیری بزګران او دهقانان نرونه داسې کوي چې د پټیو د پولو جوړولو او همدارنګه د پټي اړولو پر وخت خپله پوله د ګاونډي پولې خواته وړاندې کوي، چې دا کار هم په همدغه امر کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي، د مسلم حدیث دی، لعن الله من غیر منار الارض. الله رب العزت په هغه کس لعنت ویلی چې د ځمکې نښه بدله کړي. هغو کسانو چې ښارګوټي جوړ کړي، په زرهاو جریبه ځمکې غصب کړي دي، خرڅې کړي دي، دوی سره به الله رب العزت د آخرت په ورځ څه معامله کوي. په دنیا کې خو زموږ وس پې نه کیږي، خو د الله رب العزت عذاب ته به انتظار باسو چې الله په دوی باندې د آخرت په ورځ څه کوي چې دا مظلوم او فقیر ملت یې ویني. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. نن چاته سبا راځي ملکي د قضا راځي ملکي دی روان قافلې تر هغه وراني
ژوند تیریږي تیریږي د حسرت د ژوند تیریږي وخت به تیر وي د ژړا د قبلېدلو هاي هاي د دعا د قبلېدلو وبکړې هلته حسرت چې له دنیا وکړې هجرت چې له دنیا وي به څه د وحشت حال چې